بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغان تعلیمي اکاډمي یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به یاست او تیر موضوعات به مو زده کړي. نن ورځ بیا د 10م ټولګي د کیمیا مضمون یوه موضوع چې د هابیریډ اړوند ده، یعنې د هایبریډیزیشن ډولونه را شروع کوو. تېره ورځ موږ هایبریډ وپېژندی او په هایبریډ کې د هغه شکلونه مو وپېژندله، د هایبریډ جوړېدل. نن راځو د هایبریډ ډولونه را شروع کوو چې د هغوی څخه لومړی هایبریډ SP3 هایبریډ دی. شروع کوو یې. همدا موضوع کولی شئ چې د 10م ټولګي په 81مه صفحه کې ترسره وګورئ او 30 نمبر درس مو دی. لومړی راځو SP3 هایبریډ شروع کوو. SP3 هایبریډ د نوم څخه معلومیږي چې یو S او 3 P، یعنی یو د S اوربیتال او 3 د P اوربیتالونه پکې موجود دي. په دې ځانګړتیاوې په خلاص ډول وایو. لومړی په دې هایبریډ کې، یعنی که چیرې موږ SP3 هایبریډ اوربیتال ولرو، په دې کې به د P برخه 3/4 وي، یعنی د دې اوربیتال د 4 برخو څخه به 3 برخې P وي، او د S برخه به 1/4 وي، یعنی د 4 برخو څخه به یوه برخه د S برخې. د اړیکې زاویه 109.5 درجې ده، یعنی په دې هایبریډ کې چې کوم مالیکولونه جوړیږي د اړیکو ترمنځ 109.5 درجې زاویه موجوده ده. مالیکولونه یې 4 سطحي شکل لري یا تتراهایدرال شکل لري چې 4 سطحې پکې موجودې دي. په عضوي کیمیا کې د الکانو په کورنۍ کې دا هایبریډ واقع کیږي. که چیرې موږ د الکانو کورنۍ مرکبونه ولرو، په ټولو کې به SP3 هایبریډ موجود وي. او وروستی یوه ګونې اشتراکي اړیکه ده. که چیرې هر ځای موږ د یو اتوم پر شاوخوا 4 یوه ګونې اشتراکي اړیکې وینو، نو دلته به SP3 هایبریډ موجود وي. راځو په یو مثال سره د SP3 هایبریډ شروع کوو. د میتان دپاره یا CH4 د دې هایبریډ موږ په نظر کې نیسو چې میتان یا CH4 څه رقم هایبریډ جوړ کړی دی. مخکې د دې چې دا هایبریډ شروع کړو، لومړی کاربن او هایدروجن جلا کوو. سره کاربن نوشته کوو چې 6 دانې الکترونونه او 12 اټومي وزن. که چیرې موږ غواړو دا هایبریډ معلوم کړو، دی باید په فرعي سویو کې لومړی وویشو. 1s2 2s2 او 2p2. دا د کاربن عادي حالت دی. اوس که چیرې موږ د کاربن ته وګورو، دلته د تعامل کړی دی، د هایدروجن سره یو ځای سوی دی، نو باید د عادي حالت څخه وتلی یې. یعنی د تعامل په وخت کې موږ ویلي وه چې په S کې 1 الکترون دی او په P کې 3 الکترونونه دي. وروسته راځو د دوی انرژیکي حالت لیکو. یعنی زموږ د اول S اوربیتال چې دی په دې حالت کې لیکو. د اول S سره زموږ کار په دې نه دی، ځکه چې تعامل عموما په دوام مدار کې سرته رسیږي. او دوام S چې دی د هغه اوربیتال په داسې شکل لیکو چې په هغه کې اوس 1 الکترون موجود دی او 1 الکترون یې P ته تللی دی. او د P اوربیتالونه چې دی هغه په داسې یو شکل سره لیکو. په P کې 2 الکترونونه مخکې خپله موجود وه، 1 الکترون د S څخه ورته راغلی دی. اوس که چیرې موږ وګورو دې شکل ته، په دې کې دا S اوربیتال د اول مدار دی، دا د دوام مدار دی او دا هم د دوام مدار دی. دا چې موږ جلا جلا ولیکل په دې خاطر چې د دوی انرژي توپیر کوي سره. یعنی موږ په فرعي سویو کې یا د اوربیتالونو په ترتیب کې موږ ویلي وه چې څونه د هستې څخه لرې کېږي هغومره انرژي زیاتیږي. دلته هم په لاندې ډول انرژي زیاتیږي. کله چې موږ کښته ځو انرژي زیاتیږي، یعنی موږ د هستې څخه لرې کېږو. اول مدار دی، بیا دوام مدار دی، بیا په دوام مدار کې S دی، بیا P دی. څونه چې د هستې څخه لرې ځو انرژي زیاتیږي. یعنی دلته موږ ویلی سو چې د P اوربیتالونه د 2s څخه زیاته انرژي لري، د 2s اوربیتال د 1s څخه زیاته انرژي لري. څونه چې موږ د هستې څخه لرې کېږو د انرژي مقدار یې ورسره زیاتیږي. اوس د انرژي پر اساس دا اوربیتالونه یو د بل سره تفاوت لري. د چې موږ دا موضوع تشریح کوو چې 1s د 3p سره یو ځای کېږي، دلته مطلب مو د انرژي څخه دی. اوس دلته زموږ 1s اوربیتال د 3p اوربیتالونو سره یو ځای کېږي او تداخل کوي. د دې څخه مطلب دا دی چې د انرژي مقدار د دوی د سره برابریږي. یعنی کم P چې زیاته انرژي لري، S کمه، دواړه سره ګډېږي، یو د انرژي مقدار ته ځي. کولی سو چې داسې ولیکو دا اوربیتالونه. 4 اوربیتالونه موږ ته لاسته راځي، 4 سره د انرژي په یوه مقدار کې واقع کېږي.
په ټولو کې یو الکترون کولی سو چې ولیکو. اوس مخکې موږ دې اوربیتال ته د اس نمبر کړی و، دې اوربیتال ته پی، دی هم پی او دی هم پی. کله چې درې سره پی او یو اس سره یو ځای سول د انرژي مقدار د درو سرو دا سره برابر سو. کله چې درو سرو د انرژي مقدار برابر سو، هر اوربیتال ته موږ کولی سو چې اس پی ووایو. دی هم اس پی، دی هم او دی هم اس پی. خو اوس دا چې یو اس په دې کې موجود و او درې پی موجوده وه، نو موږ یې پی درې لیکو، اس پی درې. کولی سو د هرې برخې ته موږ اس پی درې ووایو. کاربن خپل ځان ته داسې یو حالت غوره کوي، هایدروجن مو نه دی لیکلی، یوازې مو کاربن ولیکئ چې داسې یو حالت هرې برخې ته موږ اس پی درې ویلی سو. وروسته راځو دا د دې هندسي شکل و چې موږ ولیکئ. وروسته کولی سو چې د دې فضایي شکل هم ولیکو. د مثال په ډول سره که چیرې موږ دغه کاربن په نظر کې ونیسو، د کاربن دپاره اس اوربیتال کروي شکل لري، د اس اوربیتال رسم کوو او بیا د دې سره موږ چې کم اوربیتالونه لرو، درې دانې پی، د پی درې اوربیتالونه داسې شکلونه لري. یو د پی اوربیتال موږ د وای پر محور لیکو، یو د پی اوربیتال د زید پر محور لیکلی سو، او جمع یو د پی اوربیتال د ایکس پر محور لیکو. درې د پی اوربیتالونه چې دې ته موږ د اس نمبر کوو، دې ته موږ پی وای، دې ته پی زید او دې ته موږ پی ایکس نمبر کوو. که چیرې دوی درې سره یو ځای سي او یو د اس اوربیتال ورسره یو ځای کو، د ټولو د یو ځای کېدلو څخه داسې یو شکل موږ ته لاسته راځي. چیرې موږ دا درې پی د یو اس سره یو ځای کو، د اس اوربیتال موږ په منځ کې لیکو او کم درې اوربیتالونه چې د پی و هغه د اس اوربیتال پر شاوخوا باندې لیکو په داسې یو شکل کې چې دا زموږ درې د پی اوربیتالونه یا د پی د اوربیتال درې ساحې سولې په داسې شکل سره. دا د اس پی درې دپاره موږ فضایي شکل ولیکئ. اوس د دې هرې برخې ته موږ اس پی درې ویلی سو. دا برخه هم اس پی درې، دې ته هم اس پی درې او دې ته هم اس پی درې برخه ویلی سو. د هرې برخې ته او په هره برخه کې یو الکترون موجود دی چې دا یو الکترون د هندسي شکل څخه هم موږ لیکلی و او فضایي شکل کې هم موږ ولیکئ دلته چې یو الکترون پکې موجود دی. اوس که چیرې موږ راسو د هایدروجن اوربیتالونو ته، هایدروجنونه موږ لرو په میتان کې 4 هایدروجنه، هر هایدروجن موږ یو اس یو لرو. او که چیرې موږ د هر هایدروجن اوربیتال ته راسو، 4 اوربیتاله دی او په هر اوربیتال کې یو الکترون موجود دی. په داسې شکل موږ د کاربن دپاره جلا 4 اوربیتالونه ولیکل چې د کاربن د یو اس او درو پی څخه جوړ شوی و، او هایدروجنونه په میتان کې 4 دي، د 4 سرو اوربیتالونه مو جلا جلا نوشته کړل. د کاربن دپاره موږ داسې اوربیتال درلودلی و یو الکترون په ټولو کې موجود و او موږ ویلي وو چې د دې کاربن هرې برخې ته موږ اس پی درې وایو. اس پی درې او اس پی درې او د هایدروجن هرې برخې ته موږ اس ویلی دي په داسې شکل. اوس کله چې دوی یو کاربن د 4 هایدروجنونو سره یو ځای کیږي، 4 سره اوربیتالونه یو د بل سره تداخل کوي په داسې شکل سره چې دا هندسي شکل دی. او په هر اوربیتال کې 2 الکترونونه موجود کیږي، یعنی کولی سو چې د دې څخه موږ خلص د دواړو څخه داسې یو شکل ولیکو.
څلور اوربیتالونه سوله. په دې څلور اوربیتالونو کې څلور د هایدروجن الکترونونه موږ لرو او څلور الکترونونه موږ د کاربن د ورسره یو ځای کړله په داسې شکل سره چې د هرې برخې ته موږ sp3 او s وایو. یعنی د هایدروجن s دلته لیکو s رابطه sp3 دې ته هم دغه نوم ورکوو، دلته هم دغه نوم ورکوو، دلته هم چې دې ته مالیکولي هایبریډ اوربیتالونه وایي چې مالیکول جوړ شوی دی او دې ته اتومي هایبریډ اوربیتالونه وایي چې د اتوم په جوړښت کې موږ دا درلودلی دی. اتومي هایبریډ اوربیتالونه موږ د کاربن یو اتوم درلودی، د کاربن په اتوم کې مو د کاربن اس د کاربن د پی سره یو ځای کړي، دې ته موږ د اتومي هایبریډ اوربیتال نوم ورکوو او دا اوربیتالونه چې موږ لاسته راوړله دې ته موږ مالیکولي هایبریډ اوربیتالونه وایو. مالیکولي هایبریډ اوربیتالونه توپیر یې دا دی چې دا د مالیکول په جوړښت کې سوله او دا د اتوم په جوړښت کې سوله. اوس راځو د میتان مرکب دپاره فضایي شکل لیکو. داسې شکل موجود دی د میتان مرکب دپاره چې دا یوازې اس پی د کاربن هایبریډ و. اوس راځو د هایدروجن هایبریډ هم ورسره یو ځای کوو. که چیرې موږ داسې یو شکل په نظر کې ونیسو د میتان دپاره، د کاربن هایبریډ موږ اس پی 3 هایبریډ ولیکئ، د دې په منځ کې موږ د کاربن هسته لیکو سی، دا زموږ کاربن سو. د کاربن پر شاوخوا موږ څلور برخې درلودې چې هره برخه یې موږ اس پی 3 بللې وه. په داسې شکل سره دی هرې برخې ته موږ اس پی 3 ویلې وه او دا د کاربن هایبریډ و. اوس د دې سره موږ څلور هایدروجن لرو او د هایدروجن هندسي شکل داسې دی، خو د اس د اوربیتال دپاره موږ کوروي شکل لرو، اس موږ په کوروي شکل سره لیکو. اوس راځو د یوه هایدروجن اس دلته ورسره لیکو، د بل هایدروجن اس، د بل هایدروجن او دلته د بل هایدروجن، د څلورو هایدروجنونو اس مو ورسره ولیکئ. هایدروجن په اس کې یو یو الکترون لري، دا د هایدروجن د اس یو الکترون لیکو، دلته هم د هایدروجن د اس الکترون، دلته او دلته په دا شکل سره. او کاربن په خپل هره پی کې یو یو الکترون درلودی چې دا موږ د پی الکترونونه یو یو بللی وو، هغه یو یو الکترون دلته ورته لیکو په داسې شکل سره چې دا شکل موږ د میتان دپاره لاسته راوړی. او کومه د اړیکې زاویه چې موږ لرو هغه دا ځای فرض کوو د اړیکې زاویه چې موږ وایو 109.5 درجې ده. مالیکولونه موږ ویلي وو څلور سطحي شکلونه لري چې دا څلور سطحي شکل د هر مالیکول دپاره دی او دا د اړیکې زاویه او یوه ګونې اشتراکي اړیکې. اوس دا شکل موږ نس کولی چې هر وخت ولیکو، د اسانتیا دپاره موږ د دې شکل څخه دا شکل لیکو چې د میتان دپاره اوس موږ په دغه شکل سره کاربن او هایدروجنونه لیکو، یا تر دې شکل هم ساده شکل چې موږ لیکو هغه داسې لیکو چې میتان شاوخوا څلور هایدروجنونه دي. اوس هغه دوه الکترونونه چې دوی په خپل منځ کې دلته شریک کړي دي په اړیکو کې، هغه دوه الکترونونه کولی سو چې دلته هم په دا شکل سره ولیکو. نو دا زموږ اس پی 3 هایبریډ و چې یو د اس د کاربن اوربیتال 3 د کاربن د پی اوربیتالونو سره یو ځای کیږي، اس پی 3 په کاربن کې جوړیږي، وروسته د هایدروجن اس بیا د کاربن د اس پی 3 سره یو ځای کیږي. یعنی دلته موږ د هایدروجن اس لرو، دا یو ځای کیږي د اس پی 3 سره د کاربن چې دې ته مالیکولي هایبریډ اوربیتال وایي چې په دې مالیکول کې جوړ شوی دی. د دې دپاره هم دغسې شکل لرو، دلته هم دغسې شکل دی او دلته هم په همداسې شکل سره دی. نو زموږ د اس پی 3 هایبریډ په همدې ځای باندې پای ته ورسېدی. ښه ګران زده کوونکو، وروسته د اس پی 3 څخه اس پی 2 هایبریډ ته راځو. اس پی 2 هایبریډ هم د اس پی 3 په شکل دی، فقط په ځینې ځایونو کې توپیر ورسره لري. لومړی په دې کې 3 هایبریډ اوربیتالونه موږ لرو چې یو د اس او دوه د پی.
د اس برخه 1/3 یعنی د درو هایبریډ اوربیتالونو څخه یو دانه د اس دی او د پی برخه 2/3 د درو هایبریډ اوربیتالونو څخه 2 د پی دی او 1 د اس دی. د اړیکې زاویه 120 درجې. کله چې اس پی 2 هایبریډ په کوم مرکب کې جوړیږي د هغه د اتومونو د اړیکو ترمنځ زاویه 120 درجې. مالیکولونه یې درې سطحي یا مثلث ته ورته شکلونه لري. په الکینونو کورنۍ کې په عضوي کیمیا کې موجود دي او دوه ګونې اشتراکي اړیکه چې چیرې موجود وي هلته موږ اس پی 2 هایبریډ وایو. راځو د دې دپاره چې اس پی 2 هایبریډ په ښه ډول سره زده کړو. یو مثال په نظر کې نیسو چې د ایتین مثال دی یا د الکینو کورنۍ لومړی مرکب چې دی دا په نظر کې نیسو. د الکینو کورنۍ لومړی مرکب یا ایتین 2 کاربونه او 4 هایدروجنه لري او کاربونونو په خپل منځ کې دوه ګونې اشتراکي اړیکه جوړه کړې ده. راځو د دې شکل ګورو چې په دې کې کمه د سیګما اړیکه کمه د پای اړیکه او څه ډول هایبریډ موجود دی. دلته کاربونونه 2 دانې دي. د دواړو کاربونونو جوړښت یو ډول دی نو ځکه موږ د یوه کاربون دپاره جوړښت لیکو د دوهم ځای نه لیکو ځکه دواړه یو ډول دي. یو کاربون د دې ځای څخه موږ راوړئ دلته مو ولیکئ 1s2 2s2 2p3 په 2s کې یو لرو او په 2p کې 3 لرو ځکه چې دی احتراقي حالت ته تللی دی او یو الکترون د اس اوربیتال څخه تللی دی د پی اوربیتال ته ځکه د تعامل کړی دی. اوس که چیرې موږ وګورو دلته موږ په اس کې یو الکترون لرو او په پی کې 3 الکترونونه. که چیرې دا هایبریډ ته وګورو د نوم څه معلومیږي اس پی 2 دی نو دلته یو د اس اوربیتال او 2 د پی اوربیتالونه یو د بل سره تداخل کوي او یو ځای کیږي. دلته موږ د 2 د پی اوربیتالونه او یو د اس اوربیتال دا په نظر کې نیسو او د یو د بل سره یو ځای کیږي چې په نتیجه کې د دې څخه داسې یو شکل جوړیږي. اوس په دې ځای کې یو د اس اوربیتال 2 د پی سره یو ځای سول یو د پی اوربیتال چې پی وای دی هغه پاته سو. دې اوربیتال ته موږ پی ایکس ویلیو د ایکس پر محور د زید پر محور د وای اوربیتال یې پاته سو. اوس د هر یو ته موږ اس پی 2 وایو. اس پی 2 ځکه ورته وایي چې دوی د انرژي په اساس سره مساوي سول. مخکې د اس انرژي کمه او د پی انرژي زیاته. کله چې دواړه سره یو ځای سوله د درو سره انرژي مساوي سوله سره هر یو ته موږ اس پی 2 وایو او یو په هر کاربن کې یو اوربیتال چې پی وایو هغه پاته سو ځکه هغه هایبریډ سوی نه دی. اوس راځو د اس پی هایبریډ فضایي شکل لیکو. که چیرې موږ د دې فضایي شکل ولیکو هغه په هندسي شکل کې موږ یو اس لرو او 2 پی دا که چیرې سره یو ځای سي دې ته موږ اس پی 2 وایو. اوس که چیرې د دې فضایي شکل ولیکو اس کروي شکل لري جمع د 2 د پی د اوربیتالونو سره یو ځای کیږي. یو د پی اوربیتال موږ د زید پر محور لرو بل د پی اوربیتال موږ د ایکس پر محور لرو. کله چې دوی سره یو ځای سي د دوی د یو ځای کېدلو څخه داسې یو شکل رامنځته کیږي چې په هغه کې 3 سطحې جوړیږي. یوه سطحه 2 او 3 سطحې جوړیږي او کم الکترونونه چې موږ لرو په هر یوه کې یو الکترون دی هغه 3 الکترونونه په درو څنډو کې واقع کیږي. لکه دلته چې موږ 3 الکترونونه لرو یو اس د 2 پی سره یو ځای سو اس پی 2 جوړ سو دغه شکل. 3 الکترونونه لرو هغه 3 الکترونونه مو دلته ولیکل. اوس د هر کاربن خپل ځان داسې یو شکل ته اړوي. کله چې دې شکل ته واړوي اوس دې کاربن هم دې شکل ته ځان واړوي او موږ راځو یو الکترون یې دلته لیکو یو دلته لیکو او یو الکترون دلته ورته لیکو. دوام کاربن هم ځان دغه شکل ته اړوي هغه ته هم موږ یو الکترون دلته لیکو په دې ځای کې یو دلته او یو دلته ورسره لیکو په داسې شکل سره. مخکې چې موږ څنګه ویلي وو چې په سیګما اړیکه کې اس د اس سره اس د پی سره پی د پی سره مخ په مخ تداخل کوي. دا د ایکس پر محور مخ په مخ تداخل وسو پی د پی سره چې دلته یوه ګونې اړیکه یا د سیګما اړیکه جوړه سوله او کم 2 اوربیتالونه چې په هر کاربن کې د وای پر محور یو اوربیتال پاته دی په هغو کې یو الکترون دی چې دا د وای محور دی پر دې یو الکترون دلته موجود دی یو دا اوربیتال پاته دی یو دا اوربیتال په دې بل کاربن کې پاته دی په داسې شکل سره. اوس دوی د مخ په مخ تداخل نه کوي څنګ پر څنګ واقع کیږي او د دوی په منځ کې یوازې یو الکتروني وریځ جوړیږي چې دا یو الکتروني وریځ موږ په نظر کې نیسو د دوی ترمنځ.
چې دغه اوربیتالونه د پی او پی دوه اوربیتالونه څنګ پر څنګ واقع سول او دا الکتروني ورځ جوړه کړه چې دې ته موږ د پای اړیکه وایي. موږ ول د پای اړیکه محکمه نه ده، په لږ تودوخه سره د منځ تللی سي، یعنې دوه ګونې اشتراکي اړیکه جوړه سوله. اوله د سیګما اړیکه سوله چې پی او پی اوربیتالونه سوله مخ په مخ، او دوام د پی او پی اوربیتالونه سوله څنګ پر څنګ چې دې ته بیا موږ د پای اړیکه وایي چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه. لومړی سیګما سول او دوهم پای. اوس که وګورو 4 هایدروجنه پاته سوله اضافه. دلته هر یو د اس اوربیتال لري او د اس په اوربیتال کې یو الکترون دی. دا کروي شکل موږ د اس لپاره لیکو او یو الکترون پشکې کې دی. اوس دا 4 اس موږ ته پاته سوله، 4 اس راوړو، هغه یو الکترون چې په دې څنډو کې خالی پاته دی د هغو سره یو ځای کوو. یو هایدروجن یو الکترون دی، هغه یو الکترون دلته لیکو. دا بل هایدروجن کم یو الکترون چې دی دلته لیکو. دا هم یو هایدروجن او دلته هم یو هایدروجن یو الکترون. او 4 هایدروجنونه سوله او 2 کاربونونه سول. داسې یو شکل یې جوړ کړئ چې د دې د خلص لیکلو دپاره یا د لنډ لیکلو دپاره موږ کولی سو چې یو کاربون دلته ولیکو، یو دلته ولیکو. لومړی اړیکه چې د سیګما اړیکه مخ په مخ اوربیتالونو تداخل کوي، دا هغه اړیکه سول. دوهمه د دوه اوربیتالو څنګ پر څنګ دا اړیکه لیکو، او دې دوه چې خپل په منځ کې اړیکه جوړوي هایدروجن او کاربون، هغه په داسې شکل سره لیکو چې دا لنډ شکل دی. په لنډ شکل یې داسې کولی سو چې ولیکو. اوس دلته زموږ یو هایبریډ اوربیتال چې دی دا دوه سره یو ځای سوي دي، دا مو اس دی او دلته موږ اس پی دوه لرو چې دې ته بیا مالیکولي هایبریډ اوربیتال وایي چې د هایدروجن اس او د کاربون اس پی دوه سره یو ځای کېږي. دلته هم په دغه شکل، دلته او دلته هم په دغه شکل سره. نو ګران زده کوونکو زموږ درس همدومره و چې دوه هایبریډونه موږ تشریح کړله، اس پی هایبریډ، اس پی 3 هایبریډ او اس پی 2 هایبریډ. په دې هیله چې استفاده مو ترې کړې وي. تر راتلونکي درسه پورې چې زه درته حاضرېږم په الله جل جلاله مو سپارم. الله مو مل.